رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات بدي مباركة سلسلة دا الله رب العزت بتوفيق سرا او داغه پر رحم او کرم سره خاده ورو سوال کړی دی چې د مخکې ورځو کې د ویتر د مانځه مسله بیان شوه په بعضو درسونو کې، او هغه دا چې د ویتر قضا به څنګه راوړي، او چې یو سړی ویتر وکړي او ویده شي او بیا راپاسي د شپې او نور مونځ کول غواړي، نو دغه مسله باندې زه ډیر پوه نه شوم که دا راته مختصر ووایه. اول دا مسله یاده کړئ د ویتر قضا. که تاسو ته یاد وي ما تقریبا میاشت مخکې تفصیلي په دې باندې خبره کړې وه، عمدة الاحکام په درسونو کې د ډېر تفصیل دپاره هغه اورېدی شي. اول دا مسله یاده کړئ چې د ویتر قضا د هغه چا دپاره ده چې هغه معذور وي. معذور څه مطلب دی؟ چې عذر ورته وي. غیر معذوره انسان چې ویتر پرېږدي د ده دپاره قضا راوړی نشته. لکه یو سړی قصدن عمدن ویتر پرېږدي، دی به څه شي قضا راوړي؟ قضا خو د هغه چا دپاره وي چې هغه د عبادت کوو، خو څه خبره وله مخې ته راغله د هغې د لاسه ترې پاتې شو. ګوره حدیث کې دا راځي، دوه قسمه حدیثونه دي. یو کې هغه دي چې رسول وسلم وایي چې د ویترو قضا نشته، بل قسم حدیثونه به یې کې دا دي چې د ویترو قضا شتي. یو سړی چې دا حدیثونه وګوري هغه به وایي چې یاره دا خو یو بل سره ټکراو نه خوري. یو ځای کې پیغمبر وایي د ویترو قضا نشته، بل ځای کې وایي د ویترو قضا شته. چې کله علم ورسره نه وي نو اکثر د هغه نه منکر حدیث جوړ شي، لکه زموږ په ملک کې چې یو څو دانې پیدا شوي دي، هلته د سره پخپله علم نشته. په کومو حدیثونو کې چې رسول الله وسلم ویلي چې د ویترو قضا نشته، دا د هغه چا دپاره دي چې چا سره عذر نه وي. او کومو حدیثونو کې چې ویلي دي چې د ویترو قضا شته، دا د هغه چا دپاره چې هغه معذوره وي. ګوره حدیث کې راځي، امام ابن حبان راوړی، من ادرک الصبح ولم یوتر فلا وتر له. په چا باندې چې سحر راوختو او د ویتر نه یې کړي نو د ده ویتر نه کېږي. او د چا مبارک چې قصدن عمدن یې پرېښودي دي، سحر راوختو د لا ویتر نه دي کړي، دغه شان ډډه یې لګولې ده، ښه بېغمه ناست دی. اوس دې هم راغی تپوس کوي زما د ویترو قضا شتي؟ نو جواب نه کېږي. بل طرف ته حدیثونه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا ذكر. د امام ابو داود د حدیث راوړی صحیح حدیث چې څوک د خپل وترو نه اوده پاتې شو یا تیر شو نو چې کله ورته رایاد شو ولیکي، اوده پاتې شوی دی خو معذوره دی، که هیر شو تی معذوره دی. دا قسم حدیثونه د هغه چا دپاره چې هغه سره عذر دی. هغه مخکینی چې کوم ما حدیث ذکر کو هغه د هغه چا دپاره چې عذر ورسره نشته. نو د دې نه مخکې چې ته د الله په خبرو یا د رسول صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې یو حکم لګوې که نه، او د هغې مبارک یو فیصله کوې، نو د هغې نه مخکې لوی علم پکار دی، جوهر علم. دا داسې نه چې تا کتاب دوه مطالعه کړي د اردو یا د پارسۍ یا د پښتو دوه درې کتابه دې کتلي دي او راغلی او ځان یې د ګډ مفتي جوړ کړی، نن سبا خو موبایل مخې ته کېده شروع که چې څه وی پخوا به دی د سکرین ته رسېدم یو غټ کار و، که هغه دنیوي مسله و که هغه دیني و. اوس خو ځان ته موبایل کمره کې کېده و بره ورته چې څه لیکې ویډیو باندې عنوان هغه ورته ولیکه او شروع وکړه. او زموږ پښتانه ګورې دومره جوور هم نه ځي، مه خفه کېږه، پښتنو کې چلېږي. کېدای شي نور قومونه دې تحقیق وکړي، تپوس وکړي چې دا څوک دی، دا د کوم ځای دی، دی څه بیانوي، دی پوهه دی په دین کې، آیا دی ډاکټر دی، آیا دی انجینیر دی، آیا دی استاذ دی. خو پښتنو کې غم مه کوه، چلېږي پښتنو کې چلېږي، خو د پښتنو د خواهشاتو مطابق خبرې کوه، یا ورسره څه بېهوده حرکات یا خوا دېخوا کوه، ویډیوګانې به دې چلېږي، هېڅوک تپوس نه کوي. او صرف داسې مسله بیانوه چې د خلکو د خواهشاتو مطابق.
لکه اوس یو سړی راښکاره شو ویډیو وکړه مسافر وروڼه مسافر لپاره دا مسافر دې ته څوک نه ګوري یا څوک دی څوک نه دی خو دا به لازم خلک خوښوي ولې د مسافرو خبره پکې وکړه بس پښتانه دي سي او پښتانه بس موږ په پښتنو مین او موږ پښتانه اوس پښتانه دې ته نه ګوري چې دا سړی وایي څه د مقصد څه دی او دا څوک دی نه خو هلته ویډیو کې پښتانه یاد کړو بیا موږ په ځان پوهېږو او چې له حدیث راته څوک وایي چې پښتون هغه قوم دی چې د دوی کور د ټوپک نه خالي نه وي او دوی چې دشمني شروع کړي نو ټول خاندان تباه کوي او بل ورته راشي هغه خوشحالېږي څه شي به مني د یو کس سره دشمني د ټول خاندان تباه کوي ته ورته پښتون به مني دی ستا صفت نه کوي دی تا پورې خاندي خو ته پرې نه پوهېږي بیدار شئ هوښیار شئ سوچ کوئ خبرې ته چې دا مخامخ سړی څوک دی دی څه بیانوي او په څه مقصد یې بیانوي او آیا دی د دې لایق دی چې دی دې په یو داسې منصب باندې کښېني او موږ ته دې خبرې وکړي لکه زه اوس تاسو ټول ما ته ډېر قدرمن یئ او زما د زړه سرونه یې والله او تاسو سره چې دلته کښېنم نو د الله دپاره مې تاسو سره محبت دی خو که زه اوس تاسو کې یو کس راولم او دلته یې کښېنم چې نن د سوالاتو جوابات ته ورکړه دا به صحیح کار کوم که غلط کار به دلته ورته هم غلط نه وایي صحیح کار به کوم که غلط به کوم نو چې کله دقه سړی په موبایل باندې کښېني او بیا ګډې وډې وایي بیا ورته ولې موږ غلط نه وایو په جومات کې ناسته ورته موږ څه وایو غلطه نه 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 الله دې نه کړي چې په دې ممبر باندې داسې سړی کښېني چې هغه جاهل او صحیح شو دا جومات ته ممبر دی زموږ ته پام دی خو چې کله یو سړی په موبایل لګیا او بیا هرې ګډې وډې وایي موږ به ګورو موږ به وګورو دا څومره چې پښتنو کې دا ګډې وډې نشر کېږي که نه کاغه ډمتوب دی کاغه فحاشي ده کاغه دروغ دي کاغه دوکې دي کاغه د دین په نوم باندې تجارت دی کاغه په دین کې غلط کارونه دي بدعات دي هغه د دې د لاسه چې بس موږ تحقیق نه کوو موږ صرف پراته ویډیوګانو ته به چې بېروزګاري عامه شي بیا خو بل څه کار نه وي او دقه موبایل مخې ته نیولی نظرونه تباه شو عقل دماغ ورسره کمزوری شي منځونه زموږ نه لاړو عبادات زموږ نه ختم شو پیسې رانه ولګېدې عزتونه الله اکبر عزتونه چې کوم تار شو د بازو که نه نو حیران به شي ورته او شکر د الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك چې د دې کارونه یې ساتلي سپکې ویډیوګانې او ویډیو جوړه کوي سره سندرې او زه دا دی او زه هغه دی او هغه پلانې دی او هغه دا دی او په دروغو مسلمانان خندوه او یا مسلمانان یروه یا مسلمانانو کې فحاشي خوروه الحمدلله چې الله دې نه ساتلي او الله یې د مرګه پورې موږ د دې نه وساتي او الله رب العزت دې په موږ پردې راواچوي او کم خلک چې په دغه لار روان دي رب العالمین دې ورته هدایت وکړي نو خبره ما دا کوله چې مسله د علم ده مسله د څه ده هغه د علم ده دا نه چې په ټیک ټاک باندې مشهور دی یا په فیسبوک مشهور دی او یا په کولې مزدار یا ښودی دی یا د بریتو سوکي اوږدي دي په دې کار نه کېږي کار به څه کېږي په علم کېږي که د بریتو په سوکو اوږدولو کار کېدی هر یو به موټر پرېښودی او تیل به له روزانه مونږ د بادامو ورکول چې پته ولګي یا د شړشمو تیل چې ښه تېره شي یو طرف ته رسول سلم وی طرف قضا شتي بل طرف ته وی نشتي دوی دا څنګه صبر وکړه ته د علماو سره کښېنه ته به پوه کړي چې دا څنګه هغه داسې چې د چا عذر وي د لپاره د ویترو قضا شتي چې د چا عذر نه وي ویترو قضا نشته ها اوس دا مسله ورسره یاده کړو چې د چا نه ویتر پاتې شو او دی بیا سبا کوي نو څه چل به کوي موږ دا مسله ذکر کړې جفت به کوي
ځکه ویتر خو طاق دي که نه 3 دي نو دی به څو کوي 4 5 کوي نو 6 7 کوي نه 8 9 کوي 10 دي او دلیل په دې باندې صحیح مسلم حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم بارک عائشه رضی الله عنها وی چې کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د شپې مونځ پاتې شو ګوره عذر ته ګوره من وجع چېرته به بیمارو او غیره یا د دین علاوه بل څه عذر به و صلى من النهار 12 ركعه نو د ورځې به 12 رکعته مونځ کوو 12 ولې کوو د شپې به 11 کوو ورسره دا مسله یاده کړئ دا ورور چې وایي چې یو سړی راپاڅېدو ویتر یې وکړو لکه بعضو خلکو د عادت دی چې هغوی ویتر وختي کوي اوده شو راپاڅېدو اوس اراده یې ده چې یاره د شپې یو 2 رکعته 4 رکعته نور وکړم هلته حدیث اورېدلی دی چې د شپې اخرنی مونځ څه وګرځوئ ویتر وګرځوئ دې ته نقد الویتر وایي دې مسله کې د علماو اختلاف دی خو زه به درته هغه ذکر کم هغه قول چې دلیل په اعتبار سره مضبوط دی او هغه دا چې کوم علما چې دا وایي تا ویتر وکړو اوده شوې او راپاڅېدې نو یو رکعت بل وکړه ولې وکړه یو چې هغه ویتر مات شي نو هلته تا 3 کړي دا دې ورسره یو شو نو څو شو 4 شو یو دې کړی دا ورسره یو شو نو 2 شو دا خبره کمزورې دلیل په اعتبار سره یو خو د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابته دویمه دې کې څه دي ګوره حدیث کې راځي چې لا وتران فی لیله امام ابو داود راوړی په یو شپه کې 2 ویتر نه کېږي نو دی اول ویتر کړي دي بیا به اوس په اخره کې ویتر کوي نو څو ویتر یې وکړو 2 بلکې زه هم 3 څو ویتر یې وکړو 3 اول ویتر کړي 3 رکعاته بیا یو رکعت وکړو دا مې ویتر دی بیا چې کله مونځ ختم کړو بیا یې ویتر وکړو نو څو راجمع کړو 3 بله مسله دا ده څنګه دا یو رکعت د هغې سره یو ځای کېږي او په منځ کې خوب راغلی دی او د ده پکې اودس مات شوی دی او ده پکې ډوډۍ خوړلې ده او ده پکې خبرې کړي دي څنګه دا یو رکعت بیا د هغې سره یو ځای کېږي نو طریقه دا ده چې کله ته ویتر وکړې وختي او اوده شوې او راپاڅېدې او مانځه ته دې زړه کېږي نو ویې کا بس مونځ وکړه خو ویتر تا کړي دي ویتر هغه یو پیر چې تا کړي دي هغه ویتر هغه وشو په دې باندې دلیل ما تاسو ته هغه درسونو کې ذکر کړو صحیح مسلم کې حدیث ته عائشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویترو طریقه ذکر کوي چې ویتر به وکړو ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم نو د ویترو نه بعد به 2 رکعاته په ناسته کول دا 2 رکعاته کله وکړو د ویترو نه بعد دلیل دی په دې باندې چې د ویترو نه بعد مونځ کېږي روا دی نو چې ته د شپې راپاسې او مونځ د ویترو دې کړی نو څه به کوې بس د شپې مونځ وکړې 4 رکعاته کې 2 رکعاته کې 8 رکعاته کې لس کې هېڅ خبره بیا ویترو کولو ته ضرورت نشته والله اعلم